السلام علیکم ملګرو د افغانستان یو کامیاب سفر صحیح نن میچ خو یو بیلو بیکاره کارګردګي د کان وکړه خو کوم تاسو ګورو په دغه ورلد کپ کې کوم تاسو ګورو خخ ټیمونه سوپر 8 نه دی وتلی مطلب نیوزیلند ټیم نه دی وتلی پاکستان ټیم نه دی وتلی مطلب داسې کوم ګورو دا غي نه رستو نو ټیمونه خخ ټیمونه شته چې هغه سوپر 8 نه دی وتلی او افغانستان ټیم هغه ټیم دی چې را په سیمی فائنل ته پاول ځبانی وته مطلب دا چې په لوبغاړو پسې برت بدونه وي د افغانستان دغه اوسه پورې چې کومې خوشاینه تاسو له افغانستان کرکټ ټیم درکړل یقینا چې ډېرې غټې خوشاینه وي او د اختر نم ډېرې غټې خوشاینه وي او د هر څه نه ډېرې غټې خوشاینه وي د خوشاینه تاسو خپل باندې ولمانځلې او تاسو خپل باندې وکتلې نو مطلب مې دا چې افغانستان ټیم تر ډېره بهترین لوبه کړې ده بهترین پرفارمنس شو کړ دی هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې خو نن مې کې چې څه شوي دي هغه به نه یادوو ځکه چې بس دغه به د الله خوښه وه د افغانستان قسمت کې به دغه لیکلي وه دغه 55 یا 56 یا 57 سکور به افغانستان قسمت کې نه لیکلي وو یعنې که موږ تاسو وګورو په دغه ټول ورلد کپ کې افغانستان نن په شانه مطلب کمزوري کارګردګي کمزورې لوبه نه کړې ده که نن چې څنګه وشوله خو دغه به د الله خوښه وه او د افغانستان ټیم مطلب نن میچ وبېلو هېڅ پروا نه کوي افغانستان ټیم سیمی فائنل ته کوالیفای شو ډېره غټ غټ ټیمونه یې وویل اسټرالیا په شان ټیم یې وو نیوزیلند په شان ټیم یې وو افغانستان ټیم که موږ تاسو وګورو سوپر 8 مرحله کې مطلب افغانستان ټیم بهترین پرفارم شو کو دغه نه مخکې په ګروپ سټیج میچونو کې افغانستان ټیم بهترین پرفارم شو کو د چا په ذهن کې او په خیال خاطر کې دا نه راتله چې افغانستان ټیم به سوپر 8 ته وځي سوپر 8 نه پاس به سیمی فائنل ته وځي مطلب دوه میچونو په فاصله کې افغانستان ټیم د ورلد کپ نه بار کیږي نو به هر حال افغانستان ټیم تر دې دمه چې څومره مطلب د افغانستان کرکټ فینس دی هغه مخه پکې گئی د خوشحالۍ مقام دی که افغانستان ټیم ګروپ سټیج کې مطلب بار شوی وي نو بیا به د خفګان خبره وي مطلب سوپر 8 ته نه وتلی یا په سوپر 8 کې مطلب افغانستان ټول میچونه بیللې وي سیمی فائنل ته نه وتلې ورلد کپ فائنل کې بار شوي دي ورلد کپ فائنل میچونه بیللې دي ډېر ټیمونه مطلب فائنل ته وتلي فائنل یې بیللي سیمی فائنل یې بیللي دي افغانستان په اول ځل باندې راغی انشاءالله 2 کاله پس 20 ورلد کپ بیا کېږي په هغې کې هم انشاءالله ښه کارګردګي کوي د افغانستان باندې دې هم ټیم نور مضبوط شوی نو به هر حال خبرې مطلب مې دا چې خفه کېږئ مو تر اوسه پورې افغانستان ټیم چې څومره خوشاینه موږ تاسو ته راوړلي دا ډېرې زیاتې غټې خوشاینې وي او د حد نه اخواته غټې خوشاینې وي خاص کر جهان ډي جي براو د دې ټولو مننه چې د افغانستان ټیم سره ډېر محنت او ډېره خواري وکړله نو دغه ویډیو په دې مناسبت جوړه کړه چې په خفه کېږئ ما افغانستان ټیم ښه پرفارم شو په ټول ورلد کپ کې ډېرې خوشاینې راوړې افغانستان ټیم افغانستان ولس ته او افغانستان ټیم یو نوی تاریخ او نوی تاریخ رقم کو چې ورلد کپ کې په ورلد کپ کې په ورلد کپ 2023 کې افغانستان ټیم سیمی فائنل ته وته سیمی فائنل کې افغانستان ټیم مات شو بل اخر ساوث افریقا په نصیب کې دغه میچ ګټل دغه په نصیب کې ویډیو کتلو زیاته من ویډیو ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره کمنټ کې د هر چا په ویډیو باندې په کمنټ کې ردی بدی ونی لیکي ټول خلک به کړی دا ټول افغانستان زنده باد ولیکي په کمنټ کې او جهان ډي جي براو کوچ چې کوم دی هغه تم زنده باد ولیکي ټول اکاونټونه ولیکي زنده باد افغانستان د بریا په هیله باندې راتلونکي میچونو سیریزونو ته الله په امان